یو روایت علامه سمرقندی رحمه الله ذکر کوي، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې مخکې تر تاسو یو سړی و چې 9 قتل یې کړی و، 9 کسان یې وژلي و. بیا د هغې زمانې راهب ته راغی. راهب د هغې زمانې زموږ د زمانې پیر صاحب ورته وایي، و هغه ته یې وویل چې ما 9 قتله کړي دي، آیا زما دپاره د توبې دروازه خلاصه ده او که نه ده؟ زه توبه وباسم، زما توبه قابل قبول دی او که نه دی؟ هغې راهب او هغه پیر ورته وایي چې لقد اسرفته، تا خو ډېره تېروتنه کړې ده، یو قتل نه دی، 2 نه دی، 3 نه ده، 9 قتله دي کړي دي، نو الله به تا څنګه معاف کړي؟ ستا دپاره معافي نسته. دا انسان چې 9 قتل یې کړي وو، دغه پیر صاحب یې هم ووژل، مړ یې کړي. 100 قتله سو. راغی بل پیر ته و هغه ته وایي چې ما خو 100 کسان وژلي دي، آیا زما دپاره د توبې دروازه خلاصه ده که نه ده؟ هغه ورته وایي چې تا خو ډېر زیات تجاوز کړی دی، ډېر زیات تېروتنه دې کړې ده، نو قتل خو ډېره لویه ګناه ده. یو انسان چې ناحقه مړ کړي، لکه ټول انسانیت چې دی وژلی، قرآن کریم په ګواه دی. ناحقه وینه چې د یو چا تویوې، عرش عظیم په لړزه باندې راځي. خو یوه خبره ده، دلته 2 قریې دي، 2 کلي دي. دا یوه کلی بصرا نومیږي، دا بل ته کفره وایي. بصرا چې کوم کلی نومیږي، دا خلک د جنتیانو والا اعمال کوي، یعنی کوم عمل چې د جنتیانو وي هغه عمل دوی کوي. ما سوا د جنتیانو، ما سوا د نیکو خلکو، ما سوا د الله دوست کسانو څخه بل هیڅ انسان په دې کلی کې نسته. دا دویمه چې اهل کفره دي، دا کلی او دا قریه داسې یو کلی دی چې په دې کې یو سړی هم د جنت والا عمل نه کوي، بلکې ټول د جهنم والا عمل کوي، او یو سړی د اهل جهنم څخه ما سوا په دا کلی کې نسته. نو که چیرې ته د بصرا علاقې ته ولاړ سې او د دې نیکو خلکو د جنتیانو د خلکو غوندې عمل وکې، نو لرې نه ده چې الله دې ستا توبه قبوله کړي. دا سړی په دې خبرې اورېدو سره روان سو. اراده یې وه چې دا بصرا علاقې ته ولاړ سي او هلته اعمال د نیکي وکړي، الله دې ورته معافي وکړي. نو چې کله دی را روان سو، را روان دی په لاره کې د 2 قریو منځ علاقې ته چې ورسېدی، مرګ ورته رالی. ملائک د عذاب او ملائک د رحمت دواړه ورته راورسېده. ملائک د رحمت وایي چې زه روح قبض کوم، ملائک د عذاب وایي چې زه روح قبض کوم. جګړه یې راله. جګړه چې راله، ملائکه الله جل جلاله څخه پوښتنه کوي. د رحمت فرشتې وایي چې ده خو 9 قتل یې کړي وه، لیکن دی د توبې په نیت باندې را روانو، په لاره کې ورته مرګ راغی. فلهذا موږ غواړو چې د روح موږ قبض کړو. او ملائک د عذاب بیا وایي چې نه الله پاکه ده خو توبه نه ده کړې، دی خو لا تایب سوی نه دی، 9 قتل یې کړی، د دې قتلونو سزا خو به ورکول کېږي ده ته. چې جګړه یې راله، الله رب العالمین فیصله وکړه، وایي دا انسان چې په کوم علاقه کې مړ دی، تاسو ګز کې چې د کومې قریې او د کوم کلي سره علاقه نږدې پرېوځي، بس د هغه علاقې د خلکو سره بس د حسابي وکړي. یعنې ګز یې کوي، دا انسان چې مړ دی خو د 2 کلو په منځ کې مړ و، ګز یې کوي. دا انسان چې کوم ځای کې مړ دی، دا ګز کوي دا بصرا علاقې سره، او دا ګز کوي د اهل کفرو د علاقې او قریې سره. او چې د کوم کلی او قریې سره نږدې وو، بس د هغه کلی او د هغه قریې سره د حسابي کېږي. یعنې که د بصرا سره نږدې وو، جنت والا دی، که د اهل کفرو سره نږدې وو، اهل کفرو سره حساب. نو چې کله فرشتو حسابي واخیسته، د جنت والا خلک چې کوم اهل بصرا وه، د هغه علاقې سره د نږدېکت وو. یو لویش یا یو څوکه ورته نږدې وه. ملائک د رحمت د دغه انسان روح واخیستی، دی جنتی سو.
یعنی یو انسان چې د نیکو خلکو د شو خلکو په تلاش کې وزي، د شو خلکو محبت ساتي، د نیکو خلکو تابعداري کوي، دا انسان ته ګټه رسي په آخرت کې هم په دنیا کې هم. نو موږ تاسو به فکر د دې کوو چې په دنیا کې د نیکو خلکو سره اوسو. اوس ګوره دا 99 قتل یې کړی دي، دی روان دی د نیکو خلکو په منځ کې ځان شاملوي. الله د رحمت فرشتو ته امر کوي چې د روح واخله. دا نیکانو خلک په صحبت باندې او په اوسېدو باندې دغه په مجلس کې د دنیا او د آخرت ګټه پرته ده. نو ځکه خلک اکثره کوشش کوي چې د نیکو خلکو د شو خلکو د اولیاء الله سره تعلق جوړ کړي.